اورو کنه دا غزل ولګو چې وایي یا به شعرونه ووایي د کفنونو په وروج دی جنازې د خلک وړي راوړي سړیه په خوبونو باندې مړه په خوب ماړه شه دودو هغه کټي راوړي سړیه په خوبونو باندې مړه په خوب ماړه شه دودو هغه کټي راوړي سړیه زمرو دې په بدل کې درنه یوړه څوک چې دلته توغندي راوړي سړیه بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه ستاسو دغې ناستو ملګرو د ګران صاحب چې دومره ښایسته پروګرام یې را جوړ کړی دی ډېر زیات مشران ناست دي هغه عابد صاحب وایي چې خدای خو دې په یو دوه کې حیرانه که او زه خو دې جانانه حیران کړی یم نو لایق زاده لایق صاحب ناست دی امجد شهزاد صاحب ناست دی ممتاز لالا دی دانش صاحب دی ناز صاحب دی غر دی نیازک دی شمال دی او د ډېرو ملګرو نومونه به رانه پکې هېر شوي د دغه دوره پوهان چې ناسي زما شاته نو زما په خیال زما شعر به لکه په یره باندې وایم ولې چې تاسو ته کار څنګه شعر وایم خو چې دوی مې شاته ناسي نو بیا به یې ډېر په یره زه کوم چې دوی په شعر باندې پوهېږي دا د شعر استادان دي نو شعرونه وایم هر څه چې وو تاسو ته د قبول یو څو شعرونه وایم چې ګزاره به په لیدګي کوو غربت دی گزاره به په لیدګي کوو غربت دی زه د تیلو له خوارۍ ډیوه خرڅومه د څو ورځو د ډوډۍ قیمت پې کېږي د واده ګوتمې یوه خرڅومه د څو ورځو د ډوډۍ قیمت پې کېږي د واده ګوتمې یوه خرڅومه د نیازبین او د رنځور لالي علاج له دا یوه سترګه یوه ګرده خرڅومه د نیازبین او د رنځور لالي علاج له دا یوه سترګه یوه ګرده خرڅومه تالاشي واخله پولسه رنګ دوکه کړې نه نشه کوم او نه نشه خرڅومه تالاشي واخله پولسه مننه تالاشي واخله پولسه رنګ دوکه کړې نه نشه کوم او نه نشه خرڅومه ډېره مننه دانش صاحب تالاشي واخله پولسه رنګ دوکه کړې نه نشه کوم او نه نشه خرڅومه لیوني دي څوک چې ما غستل غواړي ناخبره دي خو زه هغه خرڅومه خبره سر په سر ده پور یې راپورې نشته ما ورله زړه ورکړی ما له یې وخت راکړی احسان یې غرونه مننه یې ستوري خو د تسکین خبره گزار یې سخت راکړی ښه مست خمار مې ساتي پروردګار مې ساتي د ډېر غربت باوجود ښه سم سینګار مې ساتي مور مې چینه د دعا لکه چینار مې ساتي زه ډېر لوپر سړی یم سپین ږیری پلار مې ساتي زه ډېر لوپر سړی یم سپین ږیری پلار مې ساتي او دغه زوړ نظم ویمه دانش صاحب چې د ژمي یخه شپه وه نری باران ورېدو موبایل وټنګېدو ما له هم خوب نه راتلو بس جوړ هوا مې غستو چې مې سلام ور واچو ویل یې ته لا ویښې ویل مې جي جناب څوک ویل ما نه پېژنې ته منیر جان یې که نه بس د دې غږ سره مې زړه داسې ونړېدو بیا چې په ځان پوهېدم سحر رڼا خوره وه بیا مې موبایل راواخیست پکې د هغې شمېرې نه یو پیغام راغلی و پکې لیکلي و چې بې له تا ژوند دی بلا ګران دی په سرو لمبو کې مې ګزران دی خال مې په خپلو اوښکو وران دی جانانه غم دې مسلمان دی ما د ملا د بانګ نه مخکې پاڅوي یو بل نظم د زوړ یا ویم او بیا بس کومه د مشرانو ترنم را سره څه نشته یاره دغه نظم واوره چې خوشه سړک خاموشه شپه اوږد سفر زه او هغه نه موسیقي نه څه نشه واورین موسم توده ټپه پردی موټر پارسل کاوه وار په وار ګوټ پردی موټر پارسل کاوه وار په وار ګوټ
پیاله یوه اوف اوف توبه ای های کنا دومره رنگینه او حادثه خوب می لیده ډېر عجیبه چا کړم راویښ په دې ټپه پیغلو د غره نه ګېډي راوړه زلمي په سره غرمه له خوبه پاڅوي د امن د مزو نه به آباد خلک خبر وي او د جنگ د بربادۍ نه خو برباد خلک خبر وي ته یې مه منه خو ما او تا ښه ټیک ټاک غلامان یو اشنا د ازادۍ نه به آزاد خلک خبر وي ته یې مه منه خو ما او تا ښه ټیک ټاک غلامان یو اشنا د ازادۍ نه به آزاد خلک خبر وي زه چا په توره شپه ژوندی جاړن له کوره یوړم د دې نه د دې ټول اسلام آباد خلک خبر وي